السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فراز نیازی له سعودي عرب څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که یو څوک په تش رکعت کې په غلطي سره قرائت ولولي په ده باندې سجدې سهوه لازم ده که نه؟ په طور د مثال سره د ماسپښین د فرضو په دوه وروستنیو رکعتونو کې د سورې فاتحې نه وروسته بل صورت ولسته، همدارنګه د مازیګر یا د ماسخوتن یا د ماښام په وروستني رکعت کې، یعنې تش رکعت یې ډک ولسته، په ده باندې سجدې سهوه شته که نشته؟ فقهاو لیکلي تش رکعتونه ډک ویل په دې سره سجدې سهوه نه لازمیږي، البته مکروه دی په کراهیت تنزیهي سره. دا عمل باید په آینده کې تکرار نشي. علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په لومړني جلد کې په 338 صفحه کې باب صفت الصلات کې لیکي کله چې حسکفي دا عبارت لیکي وهل یکره فی الاخریین المختار الله، نو د دې نه وروسته ابن عابدین لیکي المختار لا أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة. اگر که امام ابو یوسف رحمه الله وایي چې دلته تاخیر د رکوع راغلی د خپل محل نه، سجدې سهوه به کوي، لکن په اظهرو روایاتو کې دا راځي چې لا یجب، سجدې سهوه پې واجب نه ده، ځکه لأن القراءة فيهما مشروعة من غیر تقدیر والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. نو که چا دا کار قصدن کړی وي او کې سهون کړی وي، یعنې تش رکعت یې ډک لوستی وي، په هغه باندې سجدې سهوه لازم او واجب نه ده، لمونځ یې صحیح دی. څنګه ښکلی دی قرآن، رب را لېږلی دی قرآن، برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن، برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن.